السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن ده تفسير و ترجمه بدرس کې نن إن شاء الله سورة عبس شروع کو. سورة عبس ده دریم سورت ته په 13 سپاره کې پدې کې الله سبحانه وتعالى وی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. سورة عبس دا مکی صورت تے دا ہجرت نه مخکې نازل شوی، او مقصد په دې صورت کې دا دی چې الله سبحانه وتعالی کې د دعوت ادب خو چې دعوت یو طریقه ده، او دعوت په دې طریقه کې دویمه خبره به کې دا دی چې کم خلک چې د آخرت منکرین دي هغوی باندې الله سبحانه وتعالی رد کړی، او د آخرت تذکیره به کم کړی ده چې په آخرت کې څوک د چا په کار نه راځي. الله سبحانه وتعالی وی: عبس وتولى، تندی تریو کو مخې وګرځو. رسول صلی الله علیه وسلم ته اشاره چې رسول صلی الله علیه وسلم تندی تریو کو مخې وګرځو، یا خپشو مخې وګرځو. عبس مطلب خپشو، وتولى مخې واړو. ان جاءه الاعمى، په دې وجه چې راغلی او په ده پسې ړوند، یا کله چې راغی په ده پسې ړوند. دې کې الله سبحانه وتعالی هغه واقعي ته اشاره کوي چې کوم د دې آیتونو شان نزول له هغې د لاسه نازل شوي. عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه د یو اوچت صحابي و، او دی ړوند. الله سبحانه وتعالی دلته هم د دغه صفت ذکر کړی دی په کوم باندې چې دی معروف او ښکاره ړوند. ان جاءه الاعمى، کله چې راغی په ده پسې ړوند. دی مشهور دی په ابن ام مکتوم باندې، او خپل نوم عبدالله دی، او بعض وایي چې د خپل نوم عمر دی. او مور ته نسبت په دې کېږي ځکه چې د ده مور عتیقه هغه د مخزومي خاندان نه وه، او پلار د عامري خاندان نه و، نو د مور خاندان یې اوچت و، نسبت یې مور ته کېږي. عبدالله زوی د ام مکتوم، ام مکتوم د ده مور ده، عتیقه د هغې نوم دی. په هغه اولنو